رسول الله صلی الله علیه وسلم تور باندې نه منم، نه مې د ترس وی دی، نه مې د ماما وی دی، نه یې پېژنم. که الله نه وی ویلي والله چې نوم مې د ده نه وی اخیستی. عربو کې بلا شی خلک تېر دي. عبدالمطلب د ده نیکه تېر دی، موږ یې نه منو. ابو طالب یې تره و، موږ یې نه منو. پلار یې عبدالله و، موږ یې نه منو. مور یې امینه واړو یې منو نه. چا اوسه پورې ویلي دي چې امینې فرمایلي دي چې داسې وکړې؟ چا ویلي؟ بېګا راته چا د منیر شاکر یو کلیپ وغږاو، ما خو چېرته دې خلکو پسې نه ده راغشتی، خو اوس پې پسې راواله. د منیر شاکر د مونچ والي سرکار د ده کلیپ راته چا وښول. وایي زه د الله پیغمبر ځکه منم چې الله ویلی دي چې ویې منم، او وایي که الله نو ویلی نو وي د ده نوم به هم زما په خولې باندې نو راغلی. خدای خو داسې انداز کوي. تاسو چېرته چا اورېدلی دی؟ وایي که د الله که الله نو ویلی نو د الله د پیغمبر نوم به هم زما په خولې نو راغلی، ما به منلیم. نو خدای دې تباه برباد که دا غټه خوله دې لکه د مینډک ته څه وایي په د چیندخ غوندې خوله دې نیولې ده، چیندخولیا. اوسه پورې ما چېرته په دې ځناورو باندې رد نه دی کړی، خو اوس پې وایي مور یې نه منم، پلار یې نه منم، تا مور مونږ نه منو، ستا پلار مونږ نه منو، چیندخول یې تا مونږ نه منو. ته داسې الفاظ استعمالول څه ضرورت راغلی؟ زه دا وایم که ما ته الله نو ویلي چې زه هسې خبره کوم چې مولیا نه منه، نو ما به دا چیندخول یې منلې، نو خو دا چیندخول یې ځکه زه منم چې ما ته الله ویلي دي چې مولیا نه منه. نو څوک به تا په دې خفه کېږي که نه به خبر کېږي چې ته ما دې هلکه خبره سمه ده. فقها زمونږ وایي ګوره زه تاسو ته یو څو خبرې کوم، ما نه خبره بل طرف ته لاړه. زه تاسو ته یو څو خبرې کوم، دا خبره ته کوم دعا چې کې که نه نو وایي یا الله یا رب العالمین یا رب العالمین یا مالکه یا خالقه، دا به وایې که نه. خو که دعا کې وایې چې یا رب العالمین په دې وایي یا رب الخنازیر یا رب الکلاب، د سپوره به د خنزیرانو رب. ولې د سپور هم نه دي، سپي ستا پلار پیدا کړي، خو الله پیدا کړي دي که نه. ولې خنزیران الله نه دي پیدا کړي، خو خنزیران هم الله پیدا کړي دي. خو چې تو اوس د رب العالمین په ځای باندې رب الکلاب و رب الخنازیر وایې، خبره ټیک ده خو خرابه ده، خبره خرابه ده، الفاظ خراب دي، دا الفاظ خراب دي. دا د چیندو غوندې خوله دې نیولې ده، ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې داسې الفاظ استعمال، بالکل خبره دې ټیک ده، خو الفاظ دې خراب دي، انداز دې غلط دی. خدای کو زما خوله کېږي مې زه خپل مفتیانو لجنه را جمع کوم، څلوېښت کسان مفتیان دي، زه پرې حکم کوم چې دا سړی کافر شوی او دې بیا کېږي چې د ده دا کفر به زه ثابت کړم که چېرته ده د دې خبرې نه توبه ونه ویسته. ډېره غلطه خبره یې کړې ده. ښه با ادب با خدا دیوانه باشد با محمد خوشیار. د الله سره چې څه کې مونږ دا نه وي چې کوې ستا پلار یې رانه نشو کولی، خو د الله ستا خپل کار راغلی دی چې ته څه کې کوه، خو با محمد خوشیار. علما وایي که الله ته دې بد استعمال کړو نو بیا مسلمان پاتې کېږي، په معنه د دې سره چې توبه دې قبلوي الله، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې بد الفاظ استعمال کړو نو سړی کافر کېږي او داسې کافر شي چې بیا مسلمانېږي هم نه. ګورې دا یاد سات، نو خدای دې تباه کړه ته داسې خبرې کې او داسې انداز کې داسې انداز، دا ستا د خولې دا حرکت، دا د ستا د خولې دا انداز، دا الفاظ، دا حیعت، دا ما سبقه ما سیقه ما سبقه اخوا دیخوا، دا انداز ستا ډېر غلط دی. احتمال دی چې دا سړی کافر شوي، الله دې ته مونږ په امان کې وساتي. خبره مې بهرحال تاسو ته دا کوله چې په بدعتیانو کې دا سړی بیا بدعت دا منیر شاکر تباه برباد کې چېرته په بم کې والوځي چې دا ملک او مخلوق ته خلاص شي. د کلینټن بچی دی، یا الله تعالی رحم وکړي، کرم وکړي، مغفرت هم نصیب کړي، تکلیف و مصیبت هم په امان کې وساتي. د دې داسې مولیانو د دې خرابې خولې هم په امان کې وساتي، د دې داسې مولیانو د دې بې ادبه خولې هم په امان کې وساتي. الله دې ورته هدایت نصیب کړي، کو هدایت یې نصیب کړي نو توره بوره کې دې الله